راځه علیکم ګرانو کتونکو امید لرم چې ښه به او روغ جوړ به د ژوند په مزو کې به د پی کې ټي وي سیټ باندې یو نوې ویډیو روانه ده ډېره دمداره ویډیو روانه ده سکرپټ به هم خیر لږ ډېر وي ما د ګلکار او د مزدورانو چې کوم حساب کتاب وي د دیاړې او د ټیکې چې کوم حساب کتاب وي نو په هغې باندې یو ډېره زبردسته ویډیو روانه ده انشاءالله ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي امید لرم اسحاق صاحب دی کې چې کوم دی کامران صاحب هم ماشاءالله دی وخت یو خیر بیهایند د کیمرا دی خو کوشش کوو انشاءالله امید لرم ستاسو به خوښه شي چېرته ځای مو مونږ سره اوسئ آنلی آن پی کې ټي وي راځه فدك هنا بريكس واي ولي هذا غلط يا ودنا وزاك ويران نمونه ودي تعكيني نتكي هذا كان نتكي وتوايا خداني غير كفامي سوي بدون اخوك ده تعكي بشان استاذ لا ما قالوا وكارس شيء لانه تو تصل سټکې يا سټک ته د اخوك ده سټک بشان ده دیغه ما د خدای په دې سره داخله وامه ما ته لګه ګرمه کو یار ولي ګرم دي چاو کینو پاتې پدې چاو کینو پاتې عقل زده مړه عقل کې مونږ کې وینو مونږ به تا سره کار کوو غټ مېلوي خدای دې غرق نه کړه ټیکدار راغی دغه وکمنه منی ته کم دي ټیکدار کارونه شروع کوي تختار مکه و چیړې کنه نو دا جی روټه وخت ده کامران صاحب د پی کې ټي وي منیجر دی بس د شوټ په ورځ را باندې صرف چاڼه خوري ظالم تاوري د نور خرچه نه کوي بیخي خرچې نه ران نه ورکوي نن خو جی دا کہانی دا تنظیم ټیکدار کړی دا خو ټیکدار شوم نو ټیکدار کوم د پولونه پکړي خو هغه د چاڼه راوړي د نو جبل سیمپل دا وې ما پته نه دوی ته ډاکټر ویلي چې بدوي صرف چاڼه خورا الګا ما د نن پته ولګی چې عثمان صاحب رسو د ولې کمزوري کی ځکه کیمرې ته ولاړم تاسو روټه خو زه ریکارډینګ کوم دا چې عثمان صاحب ځکه رسو د کمزوري بیګه مې انګړي عثمان صاحب هم تنور روان کړي ماشاءالله دا ډوډۍ مې په هی بیا بیګان مې انو کما به څنګه خنداګانې کولی ولاړ وکنه دا لیک سمارټ شو ماشاءالله وته ګوره سمارټ 87 ته مې وزن راوستو د 97 نه سمارټ شوم جی ماشاءالله خپل وظیفه مې دل ورکړه صاحب ګورې وی آی پی دی ښا او بھائی حیدر چې کوم دی حیدر صاحب نن شوټ د برید جوړ کړی وای دی بارے کې مسونه پریدوی باقا پکړ سنگ ادا بھائی زموږ سپانسر دی خو روپیا خرچه نه کوي د اختمو لګي د خو ډیر زیات بس پچاړي وند کې د سټو داغم تماشا ظالمه تماشا وای ته وټو سموسې نه اچول یار بھائی زما بس یا خوراک شروع کوم دا بیهند چینز باندې نور سجو استاد پیسې درکړي کړه دې خوراک د ته مخه ته ودرېګا مې کدا بدی راکې کارا باندې ټیکدار نه ورا کیمرې ته مخامخ ودرې ریډي شه پته وته شیر کې هوا زوال اکشن استاد پیسې درکړي کړه دې خوراک شکارو وکنه دا وانه شروع کو بچی راوړي او دې کې به د پنځل د سوچ کم د چینی راوړي او د دغه ورکو وځي کم دی وسره نه پنځه د شولې بوچولې راوړي او دا والا دې کې به سلو روټي راوړي ټیک ده او زه شابه دا نور دا وکاته کې دي کنه څنګه وکاته ته په دې نه پوهېږي دا خو لکه سیوا پیسې دي دا پروت چې خو کم طرفه خو دا ته ځوانه کوم په دې ته خو نه
ټیکدار صاحب روټۍ هم تیاره ده، زه وایم چې یو چک چک روټۍ وخورو. روټۍ تیاره ده. ما ناشته راوړې لګولې مې ده، زه یم یو چک چک به وخورو. کار مو ډېر وکړو والله، زری شوم، زه خو نور د ټک هم نه یم، وجود کې مې دم ختم شو د لوږې نه. وبخورو ځه ته ورشه هلته، زه به راخېږم چې حالات چک کړم. مړه حالات به زه چک کړم، ته په حالاتو څه کوې استاذه؟ حالات بالکل اوکې دي استاذه، هېڅ هم نشته، صرف ډکي پراته دي. زه راکوشه شاټ د خراب کړی کوم شی نه خلاصېږي. نو تاسو دا ګټې بګټې شروع کړئ که نه. لوډ خو په مام دی، اواز کوه دادا. صدیق الرحمانه صدیق الرحمانه راشه دې منځ کې څمله. هله زویه شابه ټیټ شي هله. باغندي استاد تم لیوانې ډکه پکه ورځ ډکه. استاذه په دې ملا مې داسې نرۍ دړ رالوزیم د مازدیګري دا چې ورته وڅکو، بس ټیکدار ډېره ګټه وکړه. طبیعت مې هم ټیک نه دی.